اور دې اخیستی اورو د خدای مسلمانې زما عزت پسې خندا کړې ده ستا عزت کم دی هغه خو د پلار په کور ده تی راوله په نکای که نو بیا به ستا عزت وي ګوره نو دماغ ماله مه خرابوه که نه زه دا ټایم چې د شپېتو نه اورېدلي نو ته جرګو کې هم نشم کېنو د خدای ظالمې الله د شپېتو نه چې واوړي د جرګو شي او تاسو هلکانې او په ځان نه پوهېږي ډز ونه کړي ګورې تا خو هر وخت خوله کې ګولۍ ساتلي ډز به کومه خبره په خبرو خلاصېږي ډزو باندې نه په ډزو خوله اوږده شي او لیونی کېږه مه خورې خوله مې داسې وچره که نه لکه ټول عمر چې مې روجې پې نیولي راځه راځه وچېږي به نه دا خو چې کله سړی کار شي خولې وچه شي او چې ډز د چا نه وباسي بیا یې تالو وچ شي بیا اوبهګانې غواړي ځان سوړ که ښه په قلاره به خبره کوو نو د خدای ظالمې دوی دواړو سره ما څه بد کړي نه توره ګناه نه سپینه ګناه او وي نازکه زما راځه بد خبره نه ده نو چې اوس پر کوټیوالې مشرانو فیصلې کړي غلطې فیصلې کړي دي د هغه خوښ هم نه ده ور په غاړه کوي نو موږ څه وکړو یو سړي ما شګه د ټوپالي بل وتي دا ګز او دا میدان ته راځه چې د هغوی دا خولې بین کړو چې څه وجه ده راځه ښه ته صحیح ده راځه یاره خو مړه بس ځان ته به لاړ شم هغه روزینو زه په خپله ښه یم ما ګنې واچو سپي راشه سپي ولې زه چې کېږم واده ژم به تګې کېږم تګې کېږي خو تګې کېږي خو پردي ګنې رامات کړه ارام دی ارام دا نه دي قارغه ارام دی ځکه ته اوس وګوره قارغه وي ارام دی او که نه یاره دا جمعه لږ اچای چې څه ټانګه چې ګوس په ختم شي ما ته څنګه کېږي مشر او کشر کې نشته ظالم ولې نه دا به دا چشمه وته چشمې دا چکنی دا کوم ځای دا له مرګي دوبه نه راځي او بچي تا چې ما دوبه نه راغلی څه کې دا جی انه وی ټیک مړه امي چاله ور کړې د څه کار ده نه واده له خوځو وګوره زما ډېر درانه پښتانه مرګري دي ګوره ډېر په ادب کې نه خاو او چې دا درانه پښتانه ملګري زما هغه درخمې به راغلی او سیره به دې کړه ته تش را سواني دغه درخمونه خو چې ونوځي خدای دې خګه درخمي او درخمي خلکو څه ډالر دي نن سبا ډالر خبرې کوي نن سبا ها درخمې ځان څه وي درخمې ځان څه وي څه کار ده نه په ادب کې دي دا بند او خوای دا جوای په طریقه به خوراکي شادي خال ته وګوره شادي خال نو سړی چې تدار کې چې چنجلونی شي ګاډلونی شي څنګه پیاده شادي خال ته بوزي ته موږ سپکه هدا دي دغه مهامخ سړک ته دغه خو خسته ګاډي زی پکې کې ونه بوزو زبدا بندونه کې په جيب کې واچم کنه مړانوال د برابر خان دي چې دا د سلیونه راوستي نو خان دي بیا مې سره بوزي لاندې کوته دا راځه ګوره څوک به ما شرمېږي شله مې بوزي ټول خلکو ودونه کړل او ته واده ته غاړه نه نه دا څه واده مې نه دی پکار چې زما پکې خوشحالي نه بچي اوس پته دا خوشاله نه ویني خا د تر زامن د ماما زامن ټول خاندان به ناس خو خوشاله وي او ته ورته سپین ګوري دا چې خوشاله دا به دی واده لیک په خپل ځان شته کټي دا پلار مو په خو به نه کړی الا د پلار په مو په خو به نه کړی نن سبا ار الګ د مور او د پلار په خو واده کوي او بیا سر تندې راکې ځان ولې سر تندې راکې بس اجي کدا ورجو ختم شو کنه نو تاسو زما دوا سلام پات بس اجي شب مړه شبا وروره خبره په خبرو خلاصېږي په السلام علیکم وعلیکم سلام ته دا سلام چې څنګه په تور سره څوک لاس چاته اوس په پرته جنې مړه کې ما بچې دې نه پس ته لا مې ما څه کړی دي ستا خو زمین عزت پسې خندا وکړه زما خو پسې دو خاندل ما خو څه نه دی ویلې بیا څه خبره ده الله دې کله څه ویلې دا خو ماله ځان له راغلې وه جړاګانې کولې چې زما څوک دي دړه حالونه ما ته ویلې څه قصور دی خورې چې نن ته یو ډز وکړم دا کتب وله مکمل ختمه کړم لاس دې مات چې په دې ډز کې دا خو زما بچی ده اله وایي د چړه چیږي تا بچی را ویم چې زما نه شي بیا یې تورې خاورې شي اله تورې خاورې شي زه به ژوندی یم او ته به په دې ګزار کې جینې سپاره ته ووایه نادان کې او خما کې ظالمه ما خو تا ته غاړه ایښې ده که نه مونږ خو دې ته یو پېرخه کړي خوله خواږی شوې ده نور پکې څه پاتې دي خو د مشرانو خبرې دي ما نه خو هم دوه مخیزې ډولکې جوړ کړې ده دلته مې تاسو وغې هلته مې هغه وکړي
خیره بدرته وکړي تور سره دا بله خبره دا ده چې په دې بدماشانو د جینکو د خلکو نړه تورېږي. جینکۍ خو نازک قوم دی، هغه خو ځان په شان پاسته خلک خوښوي. یوه خبره مې ورو جینۍ په کولو غوږونو د خپلې جوړې کړي ما ته ځان روغورځوه بیا یې د ټول پاکستان لاس ازادي. اوس هم لا په غرور کې لګی او بدماشانې کې ما پیتي وغواړه چاپه ته لا اوس به پاکستان دې لاس ازادي وزم دې باقي راشه خو تودېږي لا کور ته مې راوستې نه ده او مخکې به تې معافي غواړم چې کله کور ته راولم بیا به د دې اډر منم. چې کور ته راولې او بیا هم داسې وي هله به دې ومنم. اوس خو بدماش کېږي ته ضروري څنګه ځه لا ولې ورسره خبره ختمه کړه. بس دې زه نه کوم دی به ما سره دغه شان چلونه کوي بلې زه به څه کومه. ما ته صفا خبره وکړه زمین په مینه کې چا لرګي مرګي وایه توکړي وایه شابه. نو کاکاجي راغلو ما ته کاکاجي خبرې وکړه چې ته د ورکوټوالي زما د زوی په نوم مې نه خو زه دې مشرانو ته ویم چې اخر تاسو ولې د ورکوټوالي رشتې کوئ. زما د زړه نه چا تپوس کړی چې ستا څوک وختي ته چېرته رشته کې ظالمه زه خو تا سره مینه کوم تا نن په ما لاس اوچت ټیک ده د خدای مړ دی که بدله د خدای مسلمان یا د ګل غزارو د ګلو داس خو مې وګوره بې د تمانچې غزار ته د ګل غزار وایي. الله اوس به دې وجلې وې کومه د نه تمانچه نه وې والې دا د ګل ګزار دی دا خو د خنډته وه. د خدای مسلمان ګولې او واګې راغله او ټولو خلکو ته پته ده خوراکور کوېده نه کړه. الله پرېږده نو وکړه کوم دې جینۍ ته دې بیا غوسه کړې وه سټ ته دې دا چپړه نیسم. غوسه وته نه کومه خوس مینګه سوکو نازکي بس دې خیر دی مړه پیږه د خدای مسلمانې موږ چېرته تمانچې او چېرته غوسه لیدلې وه سو هغه زما په چون کې پیل ازل و ما خو تا سره د مینې لوزونه و ته خو دومره قیده چې خفه نشي بچې خیرې ونه کې کمقل دی جاهله دی ټول عمر د لوپرانو او د غلو څخه جاخر ما رور دی په پی ټي وي کې کار کوي په پی ټي وي کې زما تپوس د ګوهر نه وکړه. غلب دماغ خراب کړی دی خبرې او شیرپاو کې بلم خراب کړی دی پی ټي وي کې کار کړی داسې تورم کړی ده. نازکي ته کور ته ځه کري سره شته بس تا کړی یاله کېنه په قلاره ضروري هېرېم درته نشم کولی زه د باندې خوارېږم ضروري ته ورځه موږ دغه تره پسې ور روانې خبره ورته کوو. داس پې نه کوو الله دې منشه وګوره داسې خولې پې رالې اواره رپېده یاروره دا شونډک دله تاو کم لکه د چیلۍ تا ته ما وویل چې ګوره نرمه به وي هر چاته هغې غریبې پکې څه قصور دی. پرېږده مړې د دې واده نه مخکې ورته راخپله غوسه وکړم. غوسه وکړه راځه بیا مې دا ګوره دا توده کې مې اوس مې ګوره وینه توده کې ده راځه रानी मुखर्जी څنګه چللی څنګه چللی وای کنه چت روانه اتلور دې وکړې کنه کوم یو نازکا دا جو چې تر نازکه تاسو ولکې وای شي کې تاره درکی ما کې سلی ته خو دا ولجی وګون ته تیار دا لوګان پیکاوي شمرا مردارا وخت دې خو ګوره کنه الله ما ته مخته ګوره ته ما سو کې سو جبر دي درینګ ته وام غلا کې نه مړه په دې لګي ته ګوره برګي کې اوس په دې ځم کې لا نو خو جوړي پسړې ته خبره کوم ها چېغه باندې واخې زه شور نه منم زما د زور د خدای ما خبره و د کوم سړی ونه زه به کومه څنګه به ته ګټه ما ته سپلای دی وختو ته ګوره ما ته د انګورو ګوچی چېغه اوس بدون لګي زه کوته نه چوغوسه که زما د څه به کوج قدم کېغو ده قسم په خدای سي کومه زه کته نه وګه کنه زما دې مخته دې ګوره را اولو ته یاره دا و دې مخکې نه ونه اله چا دې په مخته نو شماره وکمنه مرداره زه کومه زه کوته نه ته وګه کنه زه به کومه بهم چې داسې خاري بغلې مې نه ده کنه زه به مګوري زما اکته زما خامه حق کوم ته څه حق زما اکته زه ير دا حق دې ځان ته سمبا کې ځه او چې دا دوی ته نه رانځي دا ته ځه چې کوم دا صحیح ده زړوک شته مخ نه بنا څه کوي پس څه کوم ته ګوره کنه زه ته مانو کځه جه دې تا بار برباد کا خدایا په دې ټیم کې کون अस्सलाम वालेकुम जी बाजी कैसे हो तुम? हाँ मैं तो यहाँ रास्ते पे हूँ तुम ऐसा करो हमारे घर आ जाओ ना जी
जो तुम उर्दू में बात करते हो इसलिए मैं आपसे उर्दू बोलती हूँ ना। तुम पुश्तो सीखो ना, मुझे ज्यादा उर्दू नहीं आती, आपको पुश्तो नहीं आती। बाजी क्या बात है? हाँ जी, बस 5 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं। हाँ बाजी जल्दी आओ। अच्छा जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। वी खुदाया सिंगा खश्ता उर्दू यो زمان سم خوش ودا باجی خو خدای چې راوسته دي نو پښتنه به راوسته خو ځه فلاسونه مې په مات کړل سبا کما نادانه بچي جاجي راشه مړه دومره بې سوره منن چې بس حد نشته نو پدې څه کې بچي جا جاجي ورګه دادي کچن کې एकदम مړه راځه کچن مچن پر راشه خبره کوم درته راشه څنګه وای فنده سم مې دا برابر کړنه ځکه نه خجو کړل دا خو زما سټایل مې نه خو تاسو ما خو ویلي خو تا برابر ستړل لاله مې پسې نه بچي ګوره نازکه مورې تا ته پوړي ګوالي باندې ویلو دا ځکه زه په دغې باندې راټینګ ما ته دې بوډو کوي باندې سره نه وي دغه زمانه لګي داجي او تا بار بار دا کوم بچي اوس د پښتو خبره ده ها بس هغه پښتو بس تبو برباد کړه پښتو کې پر ماړه ته ګوره کېل ګوره بس کېل ختم دي داجي نشي. ټول کلین بولډ شو دا آسان کار نه شي دا مانه څوک په ډولۍ کې بوځي ښه بس نور ډولې څه ته وي او تیار هغه ماټې چې تیونه خوړه شو ورغلی به یې نن سبا کې به خامخا ورغلی به بې کا اجو خبرم نه پاتې کېږي داجي نن سبا دیوالونو غوږونه دي ورته ویلي به یې او خامخا به ورته ویلي مړه بس هې دا کار به چېرته راځه کېنه راځه السلام علیکم رور اسلام ماشا وسلام بي دبنا سلام مچه انا مسلمانی دا سلام بنا جو خسر راغلی د خیره راځي دې راځه دا ما ته معلوم دي کېنه کینا په قلاره خبره په خبرو کېږي کینه ماما ورکه ماما ورته نه وي ماما ته نه کوي ما ته معلوم دي لري کدانت ته خونی ولا شي په خپل کور کې پاله گزار تماشې په کې ما ته مخه ده په دې کې لوي شوی مرزا کینا بس کینا دی کېنه تماشې د پارام کېده کېنه انا من په سر د بنسو ما ته غلې ضرورت خبره کوم ته مونږ نه کړېږي آی خبره کوه چل څه دی خبره دا چې یو خو زمونږ پښتانه د دې ټیم سوچ کوي د راتلونکي ټیم غم وڅني چې زه دا فیصله کوم د دې به انجام شي وروسته به څوک مني او که نه ستا ابۍ چې په ورکوټي والې دا جنۍ کوله دا سوچ یې نه کو چې د دې جنۍ چېرته بل څوک خوښ شي لانجې ترې جوړې شي لیونۍ ښځه وه موږ لې کار وکړ مونږ پښتانه یو د بل چا غوښتل سر ولا دنیا کم مشره د خبرې ما ته وګوره بیبي نو تم راتلی نو په ما دې خپه کېښوده په ما باندې راتلی ته اوده وې وده نه ومه نو ستا څه کار ته اوده وې ته وځه پورې چې تا یې تپوس نه کوو چې ما یې تپوس وکړو ما خپله لور ترې جوړه کړه تا ته رایاد شه شرارتي سړی نه شرارتي نه ما شرارت تاسو جوړ کو زما زوی د ګل په شان زوی زه دله کوم او د ده مینه ده انشاءالله تا به ستا زوی خو د هغې پل په کار خوري دا ستا شرارت دی ته وځه پورې درته رښتې نه وي یادې خو چې ما یې تپوس وکړو تا ته در یاد نه ته چې پیږه خو نه ځان له په سر د باچا کېږم لګی به دا راکړه لکه ګورې دا تماشه م پټه کړه دا ما ته نیغه نیغه مه کوئ ته خبرې ته غوږ چې ټوپک راولم کښېنه تا د لاسه ته ما په خپل کور کې وساتلې تا ما له ټک راکړو ماره ده ووایه که نه دا ستا سره دې ته ما خور وې مړه چپ که په دغې خور ورته خو مه وایه ورته په دغې خوله باندې خور نو ونه څه چل دی دا خور داسي او دا رور داسي نو دې ته زه هم یم که ته په ما څه نه راخېږي ښه تاسو ته مخکې یاده نه وه خو چې مونږ وکړه نو ستا خوښه شوه لکه زمونږ خبره خو چالو ده او تاسو پکې منځ کې رالې ښه دا خو دې د کشمیر مسله جوړه کړه زما کره درې نیم کاله تېر کړه د ما ته نه شو ویلی چې داسې قیصه ده چې کله پې ما رشته وغوښتله ورغلمه تاسو ته در یاد چې ته د مرګ په خوبو ته وې وڅه پورې تاجي یو بخت په وچه نیم پرېوځي نور مو چې هر رنګه مینتونه کړي دي بس نور یې بڅپه وڅپه ومه راولې بېبي چوکه مې بېبي او دا تورمخ یې دا برابر ځان چې ځمکې ته وي بس کېنه تا
ما اتل سپیری تپوس نه دی کړی اول خو تا ته ما ویلو چې دا جینۍ به نه وکړم تا ما ته ویلو چې بیبي زما د دشمن نه زیاته بدي شي نسوي چې بدي مې څوک وویل چې د غیرت او د پښتو خبره پکې راشي بیا به زه اوس پښتو خبره د پښتو ده اوس به زه کوم دې زوی له نه 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 نو دقه داسې کار دی. هاي 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 صبر وکړه. وای خپل خپلې او پردي په ډېرو نارو خپلې چې د دادا خبره راله دا ابۍ بېله شوه واورېدو که نه اورم نه لږ صبر وکړه الکه د نن نه پس نه به من کره نه راځي نه بدل نه به راځي دا تاسو چې ما سره کوم وکړه دا د تلو لارې دي نه تاسو ته دا پرېږدئ وکړه کومنګه وکړه زمونږ د کور ټولې غوړې زړې تا وڅټلې غوړې. او اوس چې د موقع وخت غوړې. راغی په ارام هم رالیږم څه غواړې چې دی را پټي به مې خورې چې خورې پکټه جله دا خو نیغېږي ما ته. کېنه، نه پرېږدم دا چې پرېږدم یې نو. وایه، وخورې وه، ته څه ته ګورې؟ کېنه باران کېنه بس کور ته راغلي بس پرېږده کور ته راغلي ډېر ښه چل راځي خو کور ته راغلي دي بس چې میخه زیره وي کټې و خپلارې ناستې او ته په د ګزار کې خفه کېږي داسې کار دی. غلی ته د کوم ځای لږ صبر وکړه ته د کوم ځای زه د دې چارسدي اوسېدونکی یو پښتون یم ای د نر بچیا زم د دې 400 پښتون ما بالکل صحیح ټیک شو کنه ځان په وجم خدا جنې بازو کوم زه ګورو به ټیک شو ځه بګا ته دا پیسې د پښتو ته پتا وي زه ګورو به رقیبه جانان څوک ګټي بس وای څه دی چې کار دی رور درته اوس زما اړه غواړم نه چې ویم تم تر تربور لري او زیم لرم بالکل تر تربور به په یو بل نه خوشحاله په طریقه به کینو فیصله به وکړو صحیح ده دا ګو دا جګولا تا ته ما د مشر نه کم نه دي کتلې زه منم زه هر څه منم خو دا نه منم چې زما د زوی رشته دې خرابه شي بس ټیک تا بس ټیک تا 2.5 لک روپیا مې لګېدلې دي ټیک شو د دې په ځای بل 10 لک روپیا نه علم د غلا پیسې د غلا په ځای کې لګېدلې دي داجي. تا پسې نه ګورې 2.5 لک. تندرویسي عزت دې پرېږده بیا چېرته خو خیر سړی چې ځان وشرموي بیا زه د ده نه زیاته کمه چې تاسو ما نه وکړه که نه دا ګټه دا میدان ما ته وګوره او. ټوپکې تماچې ډېر بېکاره سړی راخلي ځه داسې کسان دې په سوک کوم په سوکو ټیک راځه راځه وګړي په دې ګټه نه راځه کېنه مړه راځه نه مشر را نه څنګه دی په کور راغلي مړه پیغه پرېږده مچ تاسو په اتل زره کامه کې ونه شرموم زما نوم بدل ځه ځه ګورو ته خو نه وي که نه زه ګورو به ځه دام خاکې د جنګل په کوټه د داجي نه بیل به درځم ما ته معلوم دی والله که څه وکړي داجي هم چې ستا بې عزتي زما په مخ کې څوک کوي که نه وایي دا چې په ککره کې ولې اوبه وڅښم